سلام له خورشید د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره خپل ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه په خپله یوې ناسته کې د افغانستان لپاره دغې ټولنې استازولۍ یا یونما ماموریت د 2020 کال د سپټمبر تر 18 پورې تمدید کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر د یو بل کال لپاره د یونما د ماموریت د غځېدو له امله مننه وکړه. ټاکنیز شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون مسؤلین وایي تر اوسه 6 ټاکنیز شکایتونه له دوی سره ثبت شوي چې 80 سلنې ته یې رسېدنه شوې ده. د دغه کمیسیون مشره زیاتوي د ټاکنو متخلفین توصیه او نقدي جریمه شوي او یو شمېر نور یې چې لاسوهنې او یا هم قانوني تخطۍ کړې وې د رای ورکړې له حقه محروم شوي دي. نوموړي چې تېره ورځ د ټاکنو اړوند د هرات د ولایتي دفترونو د ارزونې په موخه دغه ولایت ته تللې همدارس په ډاګه کړې چې په یاد کمیسیون کې د بدلونونو په راوستو او د ټلیفوني شکایتونو د ثبتونې د مرکز په جوړولو سره په ټاکنو کې د درغلیو او ناوړ ګټنې لړۍ یې راکمه کړې ده. په بلخ کې یو شمېر مېرمنې سره دی چې په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې د ښځو ونډه برخلیک ټاکونکي بولي، خو د دغه بهیر پر وړاندې له شته امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی تېره ورځ په مزار شریف ښار کې په یوې راټولېدنه کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د ټاکنو پر ورځ د رای ورکړې مرکزونو امنیت خوندي کړي او که چیرې دوی ډاډه شي چې له کومې امنیتي ننګونې سره نه مخ کیږي نو په دې بهیر کې به په پراخه توګه ګډون وکړي. له بل لوري دغه ولایت د ښځو چارو مشره سره دی چې په ټاکنو کې د ښځو له لیوالتیا خبره کوي، خو له مدني حقونو د بې خبرۍ او په دې برخه کې د خپلواکۍ نه لرلو له امله اندېښمنه ده. ولسمشرۍ ماڼۍ سیمې هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي له دغې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د ټولو اصولو او روابطو خلاف کړنه ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي طالبان د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره یو جدي ګواښ بولي. په دې وروستیو ورځو کې یوه ډله طالبان له قطره روسیې او بله یې ایران ته تللې ده. برېښنا شرکت وایي د بغلان په مرکز کې د سیمې سپینګیرو په منځګړیتوب د دغه شرکت انجینرانو ته اجازه ورکړل شوې چې د برېښنا پر ویجاړو شویو پایو کار پیل کړي. د دغه شرکت په وینا په بیړنۍ توګه به تر نن ماښامه د وارداتي برېښنا 150 میګاواټه برېښنا ونښلول شي او تر دې وروسته به کابل او 11 نورو ولایتونو ته د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا ویجاړې شوې پایې او مزي هم ورغول شي. 4 ورځې مخکې د پلخمري په څنډو کې د جګړو له امله د برېښنا 3 پایې له منځه تللي او یو مزی هم پرې شوی چې له امله یې کابل او 11 نورو ولایتونو ته د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. او افغان حکومت د سعودي عربستان پر آرامکو دولتي نفتي تاسیساتو برید جنایت او ترهګریز برید بللی او هغه یې په کلکه غندلی دی. ولسمشر غني په یو پیغام کې ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره ګډ ګواښ او د ودې او پرمختګ پر وړاندې خنډ بللی او یو وار بیا یې د دې ښکارندې پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. په یمن کې حوثي بلواګرو چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره په جګړه کې دي د دغه برید چې 15 ورځې مخکې ترسره شوی مسؤلیت پر غاړه اخیستی، خو امریکا بیا دغه برید د ایران کار بولي، خو ایران دغه ادعا بې بنسټه بللې ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.